ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم. درود شريف हुआ है. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او دغه اجتماع حاضرین و مسلمانانو ورو، الحمدلله یو ځل بیا په دغه مدرسه کې چې دا مدرسه د قرآن شریف مدرسه هم ده، د دیني علوم هم ده، او ورسره جامعه حسینیه للبنات د جنکو مدرسه هم ده. د دوالو مدرسو چې کم الکان فاضل دي ماشومان د قرآن شریف نه، او کوم جنکه فارغ شوی دي، د هغه الکانو او جنکو د فراغت په خوشاله کې د دغه مدرسې محتمم صاحب، د دې مدرسې مشر چلون کې زمونږ ډېر ګران قدر او ډېر مخلص رور حضرت مولانا حافظ حسین علی جان صاحب حفظه الله مونږ تاسو راغوښتي او د اجتماع جوړه کړې ده، او د خدای پاک کرم دی چې دا الکانو نه 3 حافظان دي، 19 ناظر اخوانان دي، ټوټل 22 الکان فارغ شو. جنکو کې 9 جنکې عالمان دي فاضل شوي، او 15 هم تم ناظر اخوان جنکې دي، ټوټل 22 الکان او 22 جنکې. یعنی د الکانو د دې مدرسې نه او د جنکو د مدرسې نه مجموعي طور 40 واړه دا فارغ. زبده وایم چې 40 کورنو ته د قرآن شریف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیث ورنه ورسېده. ډېر خوش قسمت اے د وتمانزو خلقو، بالخصوص د حلیم آباد خلقو ډېر خوش قسمت اے. ډېر تاسو د سعادت خاوندان یې چې زمونږ ډېر ګران قدر محترم مشر حضرت مولانا احمد علی جان صاحب رحمت الله علیه چې د خپل زمانه او د خپل وخت یو نامور خطیب، یو مخلص بهترین عالم او یو بهترین خطیب، او کنن هغه زمانه کې د سوشل میډیا دور وی، نو نن به کوڅه په کوڅه او کور په کور دغه بیانونه خلکو نشر کول. دا د خدای کرم چې حضرت مولانا احمد علی جان صاحب رحمت الله علیه دا سه بچے پرې خې د خپل ځان نه پس یو ملغلره پرې خې دا
چې همدغه جومات الحمدلله دغه مدرسه دغه منبر دغه محراب هغه په قبضه کې نیولې دی الحمدلله په احسن او بهترینه طریقه هم هغه میشن پوره کوي هغه خدمت کوي چې کوم د دې والد محترم پوره کوي الحمدلله بلکې هغه کې لږ نور هم د وخت مطابق ترقی رااله دغه جومات کې چې دا کم شاته مسجد دی ماته یاد دي د دې مدرسې بنیاد مونږ یې ښودی ما پکې بیان کړی مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه دا د شیخ شهید رحمت الله علیه والد صاحب مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه درزو سابق صاحب او غالبا یو موقع کې مولانا بجلیګر صاحب هم راغلی د محراب کې دنه شیرګل محتمم صاحب شیخ العزیز مولانا محمد احمد صاحب رحمت الله علیه دا ټول راغلي ما خپل پکې بیان کړو ما ته بیان هم یاد دي چې سمې ویل دې او د دې جمعات کې دنه د مدرسې بنیاد کې خو دی الان یو صدقه جاریه پاتې د خدای فضل د کم عالم بچی چې دا په منصب پاتې شي او عالم پاتې شي نو ظاهر کې خو انسان مري خو حقیقت کې د علم په بنیاد هغه پلار جمدی وي دا ټول ثواب اجرونه باغ ته رسیږي دا خو د پیغمبر د حدیث وینا ده ولد صالح يدعو له دا یو بهترینه نمونه پرې خدای د خدای فضل او د خدای کرم زموږ باباجي به یو خبره کول ما ته د بعضی مولا علم فخر د بعضی نه ما د دې سمانه یو سړی به عالم علم به نه خو هغه به ما ته وي بچي وای چې کم عالم په خپل بچي علم وکي د علم خوخي د خوخ د ذکر په خپل بچي لا خوخ کو او چې کم عالم په خپل بچي علم ونکي او خپل بچي دنیا ته ور په مخه کې وای د علم نه دی خو تاسو خدای ور په سر کړی کړه د خوخ به د خپل بچي لا خوخ کړی د خدای پاک فضل الله کړ مولانا احمد علی جان صاحب رحمت الله علیه خدای پاک ډېر لوی حیثیتونه ورکړي یو ډېر لوی مقامات خدای غل ورکړي او د خدای پاک فضل او کرم چې خدای پاک غل دغه صلاح د مولانا حسین علی جان صاحب په شکل کې ورکړي دا د خدای فضل نو د حلیم آباد خلکو پتا سو د خدای کرم دی پتا سو د خدای فضل دی پتا سو د خدای رحم دی کوم د لکانو مدرسو د جنکو مدرسه برتلو تم ضرورت نشته که په جنکو علم کوي شکر الحمدلله خو د جید معلمین او معلمات په شکل کې تاسو ته هر قسمه سہولیات میسر دي او هر کال د ناظری او د غرنګ د حفظ او د علم جنکه فارغي د تربیت سره د قرنګ لکان دل ترا ولا هم بناظره د کوم تجوید د کوم حفظ او سب بنیادی نور کتابونو هغه هم وي ان شاء الله العزیز نو موږ به دا سو وایو خدای نه به دا سوال کو دعا وکړو چې الله د حضرت مولانا حسین علی جان صاحب دغه قربانه او دا منډه او دا مهنتونه په خپل دربار کې قبول کړي او خدای دا چې کوم سلسله شروع کړې ده په حلیم آباد کې په دې مرکزی جماعت کې خدای بالخصوص د حلیم آباد خلق او بالعموم نور مسلمانانو ته الکانو جنکو تر دې فائدې ورسوي زمانه